زما عزتمندو هغه څوک چې هغوی کروڑپتی او لاکپتی کېدل غواړي، رزق وافر غواړي، غریبي ختمول غواړي، خپل عزت او شهرت حاصلول غواړي، د مخلوق د محتاجۍ نه وتل غواړي، نو د داسې وروڼو او خویندو دپاره ما دا خاص وظیفه راوړلې ده. دا وظیفه زما عزتمندو د شعبان المعظم په دې میاشت کې صرف او صرف 11 ورځې وکئ. انشاءالله تعالی کله چې تاسو مکمل توجه سره او مکمل دیان سره تاسو دا وظیفه وکړه، نو د دې اثراتو ته او د دې چې څومره برکات دي تاسو ورته حیرانه پاتې شئ. او دا داسې قیمتي او طاقتور وظیفه ده چې په احادیثو مبارکو کې هم د دې ذکر راغلی دی. زما عزتمندو یو صحابي دی، د هغه واقعه حضرت بریده رضی الله تعالی عنه را نقل کړې ده. حضرت بریده رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمای چې یو صحابي یو ځل هغه 2 رکعاته نفل وکړو او بیا نفلو پسې دا کلمات مبارکه ولستل کم چې اوس زه تاسو ته بیانوم. کله چې دا ولستل او بیا ورپسې دعا وکړه، نو د ده دا دعا او د ده دا وظیفه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم واورېدله. نو نبی علیه الصلاة والسلام قسم وخوړو او وی فرمایل چې زما دې په رب کائنات باندې قسم وي، زما دې د الله جل شانه په ذات باندې قسم وي چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم روح مبارک د هغه په قبضه کې دی، چې چا هم په دې کلمات او مبارکو باندې څه دعا هم وغوښتله نو ضرور به الله جل شانه ور عطا کوي. او چې دا کس د کوم یو څیز مطالبه کوي الله جل شانه ورته ضرور ورکوي. زما عزتمندو دا داسې اسماء مبارکه دي چې په دې باندې قسم خوړل شوی دی. د دې نومونو مبارکو په وسیلې سره، د دې نومونو مبارکو په توفیل سره چې کم یو انسان هم د الله جل شانه نه کومه دعا وغواړي، الله جل شانه فورا هغه قبلی، مشکل ختمی او د لوی نه لوی حاجتونه پوره کوي. زما عزتمندو تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې دا داسې اسم مبارکه دی چې په دې باندې قسم خوړل شوی دی. زما عزتمندو الله جل شانه چې چاته ورکول وغواړي نو د الله جل شانه په خزانو کې ذره برابر هم کمی نه راځي. ابل دا زما عزتمندو دا وظیفه د لوی علماء کرامو نه، بزرگان دین او صوفیاو نه را نقل کړی شوی وظیفه ده. هغوی خپله په دې باندې تجربې کړي دي. لہذا زما عزتمندو د خپلو مقاصدو د پوره کېدلو دپاره دا خاص وظیفه تاسو 11 ورځې مسلسل جاری وساتئ. انشاءالله تعالی په دې 11 ورځو کې دنه به الله جل شانه د ستاسو تمام مقاصد پوره کوي، تمام حاجتونه هم ترسره کوي، او په هر ځای کې په هر مقام کې به تاسو ته کامیابی ملاویږي. زما عزتمندو دا ډیره اسانه وظیفه ده، هیڅ په دې کې ګران نشته، منل شوی وظیفه ده، خو په شرط د دې چې دا وظیفه به تاسو د جایز کارونو دپاره کوئ او پوره یقین سره او د زړه نه پوره امید سره به تاسو دا وظیفه کوئ چې الله جل شانه به ضرور زما مدد کوي. زما عزتمندو زمونږ به څه حاجتونه وي، زمونږ به څومره قرضونه وي، زمونږ به څنګه د کاروبار مسلې وي، زمونږ به د رشتې څومره مسلې وي، زمونږ به د نکاح او د واده څومره مسلې وي، الله جل شانه په دې وظیفې باندې غټې مسلې حل کوي او د لوی نه لوی پریشانۍ حل کوي او د لوی نه لوی حاجتونه پوره کوي. زما عزتمندو د دې وظیفې طریقه کار ډیر زیات آسان دی. دا وظیفه به تاسو مکمل خشوع وضو سره په عاجزۍ سره کوئ. زما عزتمندو د دې وظیفې مکمل ترتیب او طریقه کار زه تاسو ته بیانوم، خو تاسو ته درخواست دی
کچره په اول ځل باندې مو زما د چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. زما عزتمند زما د حوصله افزایی د لپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یا د دې په شان نور ښکلي الفاظ منشن کوي ولیکئ د دې لپاره چې ما له حوصله افزایی ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو اوس راځم وظیفې طرف ته ستاسو ډېر وخت نه خرابومه. د دې ترتیب دا دی چې د ټولو نه مخکې به تاسو پاکې کپړې به تاسو واچوئ چې پاکې صافې کپړې وي نوې کپړې پاکې هغه به تاسو واچوئ. بیا به صحیح طریقې سره اودس شردام وکړئ ښکلې طریقې سره. کله چې مو اودس شردام وکړو نو نارینه په مسجد کې په جماعت کې او زنانه په کور کې 2 رکعات نفل صلات حاجت نفل نیت ته وتړي او 2 رکعات نفل صلات حاجت په تاسو وکړئ. کله چې مو زما عزتمند 2 رکعات صلات حاجت وکړه نو بیا په خپل ځای باندې کېنئ. د ټولو نه مخکې به 11 مرتبه 11 بیرې درود ابراهیمی یعنی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد دا به تاسو اولولئ. کله چې مو دا ولوست نو بیا به دا کلمات مبارکه کم چې هغه صحابي لوستلی و نبی علیه الصلاۃ والسلام په قسم خوړلې دی نو دا به تاسو 100 مرتبه سل پیرې اولولئ. هغه دا دی اللهم انی اسألک بأن لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. کله چې مو دا ولوست نو بیا به زما عزتمندو د دې نه پس یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم دا ورپسې 100 مرتبه سل پیرې سل ځله به تاسو دا اولولئ. کله چې مو دا ولوست نو بیا به اخره کې 11 پیرې درود شریف اولولئ او بیا به د دعا د لپاره لاس پورته کړئ د الله جل شانه نه به انتهایی عاجزۍ سره ګړګړه سره چې ستاسو څه مسله هم د الله جل شانه نه به مطالبه وکړئ. ان شاء الله تعالی ضرور به الله جل شانه تاسو ته درعطا کوي. زما عزتمندو دا وظیفه دا عمل 11 ورځې د دې شعبان المعظم په میاشت کې جاری وساتئ. یا چاته موقع ملو نشي نو په رمضان کې هم تاسو دا عمل کولی شئ. ان شاء الله تعالی په دې 11 ورځو کې دننه به الله جل شانه استاد تمام حاجتونه پوره کړي. زما عزتمندو تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د دې ترغیب ورکړی دی نو په دې کې به څومره طاقت وي د دې کلمات مبارکه او بسمره اثرات وي. لهدا زما عزتمندو دا قیمتي عمل په خپل هم کوي او خپل ورونو دوستانو ته هم د دې په باره کې ذکر وکړي چې هغوی هم دا قیمتي وظیفه او دا عمل وکړي. زما عزتمندو خپل ژوند بدل کړي او ضرور به ضرور د شعبان یا د رمضان المبارک په میاشت کې دا وظیفه ضرور ازماو کړئ. ان شاء الله تعالی فایده به تاسو ته ډیره درکړي. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډیره زیاته خوښه شوي. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.